Tyson with Selma. Surush Mohet. Hola, Carlos! गर्दा તમારા કારણ त तरी पता मैं वो था ना मासूम सास करे अरे कहता है कोर के तो वर्ते ताले वाली ना तो सोचे के हमारा आदमी पर एक कोर के बोतल पसंद कर दी समझ सके तो तेरे पापा काला जना से और और के ले ले करे अखत काका हां तेरे का खुदा जाने मा तोरे दो सारविले रखी दो चीनी टोले रखी और बाजार में सोयागर में खेरे टोले मेनू के कर दी अयो सारवे बेदाना को और खबर सरस्ता तेरे का ग़ाब उबस की गया बखरी छे बस की Chiqui mo te matan a madre que no muere no te te sabes de tomar la plaza más te hombre porque no te quiero no te saltes si la te pero madre va todo que se mata padra o la que da de que ya va yo más estás de carne de tarate en el cerebro sacana chiqui mo طب si ta no vale na ko bi zamana shere khire bera dogi pero kar koma ليش قال كوما تسوي تبيكر كوما أكل مزغوط ولا جوما أو ده سوت كوما شيء ترى بس أنقول كوما أو يا زمان شيء تكاكا بس يكر زمان أخذ كاكا بس شيء كاكا تراشا خدای پسټ باندې خدای دانا راوخی جوا یو چا بیتا سره او یو دایزی سره او ورم تعالی کړي او به جمانه سرویره غوړم باندې وای دا به یا ټیکو کې شي او یا به کې شي او یا به چې ودل کېږي پتا زه ولا کم کومه ادا ګرځه بسې السلام عليكم. وعليكم السلام. څنګه نو اخي طبيعت دې ښه الحمد لله. زمونږ زیرو ټینشن کې ما کاکا مې خوا تړلې ده او د کور نه بهر راوځه څلورمه ورځ ده او وایي سوداګري کومه چیلې اخلي به روزې پکې سپی راغوستي هغه سړي به چې خو خیر دی تره مې دی تا ته تپوس کومه زما تره خو دې نه ولیدې نه ما خو نه دی لیدلی ستا تره زه پېژنم نو کم ځای دی او کم ځای نه دی هغه اتلس زره پیرې ټولې ته مودرې ایسته پیل شي هغه ټولې دنیا پېژني هر کار پیل کېږي الیکشن کې خو خبره ده کومه نه خپته به یې درکړم زما تورې چشمې په سترګو دي تک سور دی پوندې چاودې دي هغې پیلدانه ټوپۍ په سر ده تیرې څپلۍ په خپو دي یاره وروره ته خو لیونی شوی یې بعد ته چې ستا دماغو کې فرق دی خو څنګه چل دی ما دا بل بل چا ویل دا پشکان مې چې ختمېږي نو بهادرو شروع کېږي ویل په نور باندې مه ګرځه له برې شوري ته کټ واچوې ویل څنګه دماغ دې کار پرېږدي مونږ ځان څه جوړ لیونی کې یاره وروره دا تپوس د بل چا نه وکړه مخکې لاړ شه ډېر شه کسان ناست دي ورشه هلته ښه صحیح دی السلام علیکم لایف شروع ده دا ویډیو د سره مخکې شیر کوي ځکه په جرمني کې د پاکستان جنډه سیزلې ده زه ستاسو دپاره لګیم جنګېږم نو تاسو دا ویډیو نشئ شیر کولی پټرول مې راوړي دي نن به زه د افغانستان دا جنډه سیزمه تاسو به وینئ لایف کې او ډبل ټیپ کوئ خو ویډیو د سره مخکې لازمي شیر کوئ پټرول مې راوړي نن به زه د افغانستان دا جنډه سیزمه تاسو به وینئ لایف کې به ګورئ تاسو خو دا ویډیو به د سره مخکې لازمي شیر کوئ لایک به ورکړئ ډبل ټیپ شروع کوئ تکړه شئ ملګرو داسې خو یې نه پرېږدم دا زموږ د ملک بېعزتي شوې ده نن به زه دا جنډه سیزم خو ویډیو د سره مخکې لازمي شیر کوئ زه کوم جنډه سیزي لایف شروع ده د افغانستان جنډه سیزمه ولې سیزي ولې سیزمه په جرمني کې د پاکستان جنډه سیزلې ده بېعزتي ونه کړې پېټرول مې راوړي او د افغانستان جنډه مې ځان سره راوړي نن به زه سیزمه هسې به ته سیزي زه به ژوند نه یم ته به د افغانستان جنډه سیزي نو ولې ته د کوم ملک کې زه د پاکستان یم نو ته دومره بېغیرته شوې بیا بېغیرته نه یم زه د سړي بچی یم بېغیرته دي شروع دي ته د سړي بچی دي دي او پاکستان دي دا ملک یې وران کړی دی زه د ملک دپاره جنګېږم زه به د سمه خوځې پاکستان کې چا جواب نه ځانه کار نشي کولی ټول ډبل ټیپ ته ناست دي د افغانستان جنډه سیزمه دا دې سیزمې
هغه به پاکستان جنډه سيدي ته به افغانستان جنډه سيدي ولې څه چل دی د خدای ظالمه ټول یو مسلمانان دي یو الله دی یو رسول دی یو قرآن دی او یو کلمه ده دا تا ویلي او ما ویلي دا پکې یو څوس یو تی او یو څو نور دي چې تا د هغوی جنډه نه سېدلې هغوی به زمونږ نه سېدلې د سړي بچی شه میلکه مړه تا کې خو ډېر غیرت نشته سړیه ته څنګه پاکستان یې مړه هغوی مسلمانان دي او پښتانه دي کار یې غلط کړی که نه ستاسو لفظ ملکونه لږ دپاره اوسو پانو دپاره بیا به سېدلي ته پرېږده مړه دا خو پاګل دی دا خو پاګل دی پاګل دی ته نو ته پرېږده مړه سړي بچی دا دې خو راشي دا څه چل شوی دی مړه ټوپۍ یې نه وړه خلک بچي دا څه چل شوی دی خدای مسلمانه ګورم به درسه دا ټوپۍ راکړه زما ته ټوپۍ راکړه ټوپۍ راکړه ګورم به درسه سړي بیا سړي بچی ما دا څه چل شوی دی ولې ته ناست دی او لایک یې شروع کړی او خلکو ته وایي ډبل ټیپ کوئ لایک کوي او شیر کوي یو دو لایک او پر ور دپاره لګوي د افغانستان جنډې راوړي پټرول یې راوړي او چیزي ولې هغه مسلمانان نه دي هلته زموږ یړوي دي هغه پښتانه دي او دا قشان یو څو ګیدړان دلته دي یو څو ګیدړان هلته دي ټول پښتانه او ټول مسلمانان په زر هلکې کړي دې مسلمان ته خو بیخي داسې ټینشن کې دا ولې ټینشن کې به نه یم دا ځېدلی دی چکر لکه عالم ته او ته یې سوداګر دی چیري او سپی کوي چېرته سم څاروی رانوځي او کور ته تاله والې ده کوټې ته غوا پکې ولاړه نن یې څلورمه ورځ ده د پاغتره پسې مې ګرځمه دا خدای مسلمان یو کار ولې نه کوې پترې دې څه کوې نو څه چل وکړمه نو ستا خپل سر نشته د خدای بنده د سر نه کار ور سر نه ته دومره ساده یې سوچ وکړمه بس ټیک ده زه به ځم هغه راځم چې دغه کومه کوټه کې دنده شوې ده او دې ته وګوره دا ترش ټول ځه دا زړونه دا پیټرول هم ولې ځه جی دې ظالمانو لږ سوچ کوئ قانون یې وران کړي د څه لپاره یې ټک ټاک دپاره یو مسلمانان دي یو پښتانه او دوی پکې بېلتون راوستی دی قانون او ملکونه یې وران کړي نیغې نه سړي ځامنو اوس یو کار وکړه قانون مطابق ته ورځه وایې سر د کاره له خدای مسلمانه ځه زه یې نه جنګ کوم ځه توبه خدایه توبه خو په رښتیا لیونې دي دا دې بخې په دې دې ولې په لومړی ځان ته نه باجومه الو ولك الو بس دا دومره پاذیرۍ صحیح ده په دې به یې نه راغواړه وځي ښه ورګه لومړی طریقې اوبس کړمه بوټې مې ورته غورځومه داسې دې چېرته پرېږدم زه د سوشل میډیا سره یم زه به هڅه کوم کاکا په خیر زه خو در روان یم تا پسې ستا هغه وراره څه دی ساده ګله لایف راغلی یم تا ته خو پته ده سوشل میډیا سړی یم د میډیا کار کوم لایف راغلی یم څنګه چې تا ته پته ده د پاکستان جنډه کنسېزلې ده په جرمني کې پوه شوه د هغې خلاف راغلم د هغې خلاف مې جنګ کو او هغه ساده ګل وراره دې راغلی هسې بیسه یې خوله راواچو هسې یې بیسه یې ګزارونه یې راباندې وکړل زه خو تا پسې در روان یم د هغې خلاف تاسو جنګ کوم نو ما دا جنګ کوم ولې زه د افغانستان جنډه سېزم پټرول مې هم پسې راوړم زه جنګ کوم د دې خلاف او سوشل میډیا سره یم ته د سوشل میډیا یاره ساده ګل خو چېرته د سړیتوب کار نه دی کړی که نه خو دی ښه د سړیتوب کار کړی واه څه خو د هغه نه دوه ګوتې پسې ووایې زه یم چې د بوسو ستی د نساس کړی وې ته مازغه کار نه کوې هغه زه خو تا پسې کور ته در روان یم ګیرې یم ته خو عجیبه سړی پرېږده ته ما ته دا ووایه که نه ته څه کار کوې زه سوشل میډیا دا میډیا کار کوم میډیا لکه چینل دی او چینل مې د چینل لپاره یو څو ویو دپاره او لیک دپاره هلته جنډه سېدلې او دلته کار دی نشته ماړه دا ملکونه تاسو وشرمولې یاره کاکا ستا خو هم دماغ کار نه کوي یاره تا ته به زه څه ووایم ما ته څه ووې هغه خو ته څه نه وویلي که نه زه یم چې د خپې لاس یې د باندې مات کړې په تا کې یو د سړیتوب نه مشر سړی مشر ته زه سم نه وایم مشر ته زه سم نه وایم څه موږه ځان ته ته سړی یې لایف راغلی د سوشل میډیا سړی زه یم چې د خپې د باندې ماتې کړی دی یاره غوا ویم دوا دې راته ونه کړه دوا که نه نو بیا به درنه خفه یم غټ ثواب به در باندې وګټه اوس خدای ابوتابي
او اسکو په 14 بالټي به وسکل کړي دي اے دایي یو کړي دي غوازار ونه وایي کنه او کاکا تا ته مې ما تاسو به ویني نن درې مورز ده او تاسو دا غوا څلور مورز ده او تاسو دا غوا په کوټه کې باندې کړی ده نو مې دا په خلا کې تیر کړی ده دا دې خو چکر لاړې او دا کاکا د خیرانه ما یو کله په سټ کې دانه راوخې جواب ته شي شي بار کړ دي الله دې اوس رام ولا الله سنټر جیل ته بوزا ته پر دې کاته کې راځي السلام علیکم وعلیکم السلام کاکا بخیر څنګه الله خیر خیر یا پیدا شوي او را پیدا خوشم کوله کده چې د خانانو ډډه والي ده کنه دونه د تقارم کنه چې په دې ځکه د باندې را باندې باندې څه چل چې خاري په ځان باندې چې کوي ما ته څه ویلې دي ما ته خاري ته ما ته دوه سرکوزی کنه ساسه کاری چې په دې پردو کارونو کې کار ساتي ها هغه ته وی چې هغه دا ځای نه سي ما هغه دا سي ما نو کوي وکنه نو ستاسو کې څه کار دی د زور دي سیوا دي رزيد راځه پختانه وراني رزيد راځه قانون وراني دغه غړي وړه خبرې یو ته استاد ځای نه سي ما بل ته استاد ځای نه سي ما به باز اوم خان ما ګر دوی یو کاکا دوی کړه دا وی تاسو ساتي یو ګرمي ده یو ګرانی ده ظالم ده خلک مسؤلیت ده تاسو پسې مړه پرې دا خبرې ورسته کو خو زه دا غواره وباسم په دې نه دا غم خو سره نشي د لوګي تندې به دې وجدي هغه ته دا کوم چابي تا سره کومه سره پرې به وباسه ما یې سړي دا تاسو ګاډي وړې وې دا تاسو څنګه راشي چابي خو ما سره دا تعلم دا څنګه ته ایستې ما نه غړې تجربه راځي کاکا په دې طریقې راځي چې له تعلیم اده شو انا خو په کوټه کې سره شو مخامخ وګورغه ولا الو تا څنګه راشي زه خو په دې اړیانه په جادو نه راشي که څنګه په جادو نه راشي ځان مزغوتا عقل ورن چولیو او سوچ ته مې فکر وکړو او بس یې مې غواره وېستا ته راشي والله زه خو تا اړیانه مزه خو په دې اړیانه چې دا تا رئیس په کم زیاده تا خطا شه دې کوټه له شاته وتاوشه دې ورشه کوټه له شاته وتاوشه ویل څنګه مې رښتیا تاسو زما معلومات کوم خدای نه هلا یارا دته وګوره دې د ظالم بچی خو ته روغ دیوال ته ولې او ځواني مر چې ما ترې مو کې چابي بل راوړم کوم تا خو زه تبار کړ خدای دې به خو ما ساده ګوره زه بستا اوس خوښ شم ښه د څه سوچ په ولا سوګي هغه ساده ګولې کنه چې تاسو پاوا کې وته پاوا کې راځو درو مجازو دغه چې سوچ کړی پاسه ورې څه چلې دې ستا به خو نه باسي ورې کاکا څه چلې چل تا خو ته روغ دیوال ته ولې دې ته طالب دې بچا 120 روپے طالب دې بچا پیسې ته طالب ولګي 120 روپے په 2 روپو کې راوستم دا پلاتم دونه وستی کېږي چې دیوال دغه کتاب کې او نه زماشتا کاکا خبره را دا جنو مې راغلی ښه هغه ته په خپل مکانم کې پروت او زه دې په خوشي کور کې برخېما یو چابي تا وړي دا او یو درځي وړي دا نو ځواني مر چې خو ما ترين وکړه کنه وې کاکا وې دا چابي راوړه وې چې دا ګي تاغه کولا کوم دا ور وې دا غواره وباسمه کاکا خبره را ما دې سوچ ته فکر کړی په مزغو کې مې عقل راځوي او ما ته نه پته ولګی چې ما مزغو کار شروع کړی په هغه کې اجازه مو درومه هغه ته نه دی ورېدلی وې داسې کار وکړې چې نسي خوسوځي او نه کباب آی پارسا وای نسي خوسوځي نه کباب اوس په زه تا وسوځم